پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو دیو په قبر ولارم خلق आवाज وکړو ورټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسي نعوذ بالله ستا مذهب داسي اسلام چې ده دا ډکوسلی دي قرآن ناول ده د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دي دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ټول وای چې دا ډېر خسړیو زه پر پاسه د مال خبر واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کله لا په ولاری یو دلان دې په سلور بول دې خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه کوي په ژوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ور کړی ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زمانو چاودو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دائما نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پای کے ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبائک دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستاجبی با اللہ سنگوے تو چی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چا جبتا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آد شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ور کرے اس اغم مردار شنو سیبا منگا وی چی ټول وای چې دا خسړیو دعا ورته وکې تاسو آشنا غرګن دعا ورته وکې چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دے مونږ روړه ما تاسو ګرځي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل ته دعا کینو اول بد اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدا اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو الب ته بل تستا په کې دعا قبليږي کنه چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خوف ترا خوف ته کې کو نه بیدار نظما عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ ډیر لوی خلق دے علماء دا ډیر لوی خلق پجون زما د یاد زما سترګو لیدلی مانه د قبر تپوس سکو کی د قبر معاملې ما پسترګو لیدلی دي ما ته خو باسه خوب گورے ماں پستر گو لے دلی پستر کو 300 کالا پس یو بزرگ پا قبر کے مالی دلے 300 کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سریش لاندے ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانے دے او دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوی زما د الله صحبت اسی اونی سي زلاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دیونی نسی مال کني و مې دی خو مې راډ چوا لاس مې ورنه په دې مخ مې ولا لاس والو زمونږ مخ څه شه په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي
کپن باندې مې ورته لاس والو شوی کړی خامتا تا به ویل اوس چا د دوبي نه راوړې ده او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدلی د دې 20 کاله وشو دا ما لیدلی امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه به دې هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خطا نه درونی گزار د درویشان ورشه الپوره په سواد کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند ته اورو لګي دا کرامتو تاسو خیال راغلی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي 13 ورځې پس یو مړی راوویستو مال مکه وی ګوره ویل نه چې راویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړو دا ما لیدل یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته چې لحد نه تخته را لرې کړه اسې زما دا شوق لږ زیات دی کتلی مې ډېر دي چې لحد نه تخته را لرې کړه داسې څیزونه د قبر نه راووته تا به ویل چې سونه او اجازونه په اسمان کې راغلي داسې برمبار بیا ور واچوي داسې اواز راووته د عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه بار راوسته چې بار تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی خخ کو خلک ته لاړه خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک شي انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېرو نور الدین زنگی کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېرو ورسېده پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو دو خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه پتا خانه کې ورغی قدمین مبارک د رسول الله ثبت کړ تاسو خیال راغلی صرف دومره دا چې یو معامله د قال دا او یو معامله د حال دا مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره محنت پکاري کوشش پکاری صاحب حال با اعلی جوڑेगी وہی گر تو سنگ خارے مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی اہل دل تب نزدیکی گی نالا با ملغل رکھے گی چاہل دل تب نہیں نزدے شوی ملغل رکھے گی نا چی یوسف علیہ السلام پا مصر کے دا خرسیدو اعلانو شو نو دنیا منڈی تمنڈے والے چھے د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی دی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته وویل چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په آرام کښېنه واپس شو د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکوي هغې ورته وی چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې د پاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب شي نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک
ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب کړي. ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ. یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی. خدا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو. هغه ورځ یو عامي سړی و خبره وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره وه. ما ته یې چې مولوي صاحب تاسو دا ملیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره. وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ. نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځئ نو دا سړی به منډه کړي. چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس کړي دا منډه یې ولې وواله. چې را واپس کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده. نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ شي نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ. تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې با بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوا نو یو کس به جنت ته لاړ نشي. ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدوری درکړې شي. چې تا څه کړی نه نو غواړې به څه. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی. رحم او کرم دا معنا چې یوونی کې دي کړي یو په لس یو په 200 یو په زر یو په لک یو په کروڑ. تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وای نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو. او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي. 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې. ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې تو کا. آسې خو په 6 میاشتې نه په 6 ورځې کې هم بنګله اغستی شي. څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی تې راغی. ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطیږي. د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته هغې له زوال نشته. واحد نظام د اولیاء دی د بزرګانو دی. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده دانا نکه په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبیږي که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان دي. الله والا چې دي داغي بازار همیشه ګرم. زما عزیزانو قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په 3 قسمه ده.
یو وحی فطری دا، یو وحی ایجادی دا، او یو وحی عرفانی دا. دا وحی درې قسمه دی. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیر زر القاء کې دل سریتا، دا د وحی لغوی معنی ده. بیا وحی اصطلاحی فطری او ایجادی او عرفانی ده. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو، خبره بیا وګدیږي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی ده. وحی عرفانی دے توائی چې الله والو تا وقتاً فوقتاً پزړه کې القاء کی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کولو او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ده، ورته صاحب خبر واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت نه ورکو. د حور باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حور نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حور پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا، او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وی څه خبره؟ وی په خدای مینن که خدای را تزان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان شي. اوس امام فخر الدین رازی رکه سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزان وخای. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القاء وشو، القاء را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی. امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی. هغه ورته لیکلی راکا، منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست، چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې اے خدایا ما ته خود تا پزړه کې القاء کړي وا او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره کړه، د سهار کې ولا خوب ورغی. سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره وعده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې و په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله او تکی. تاسو خیال راغی عزیزانو، مولانا تنویر رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و، ډېر لوی سړی. د هندوستان زمکه به داسې خلق پیدا کوي چرته. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، آسان. څو ورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ اسې وایم زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې را پاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یې تاسو زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خاط کې پا ځان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم،
نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسولې دی او دعا مې ته اغسته. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا. نو زاګو ته داسې په توکانو لمدا کړو زما د خلک یو والا ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څو او تا ته څوک څه نشي. نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہی د فقیرانو په دعا شي. د رحمان کله بادشاہ کله فقیر، بادشاہیم د گدایانو په دعا کې، مقام تم سره د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر یم. دا لګي ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرام تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منیسا، هغه ته نږدې مورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي، درې تبلیغ. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاس ونیسا، پلاس نشي نیوه په جبه ورته وایا، په جبه ور سره نشي ویلې، په زړه کې ور سره قطع تعلق وکا، مخ په کپن کې مګو. زه تاسو ته ایمانی وایم، زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی، هر ګن بلا پکې خانان پکی دی، نوابان پکی دی. زنا د چا جنازه کوم داغه سړی جنازه لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانکم، ځان نه جانک الګا پلانې مړ دې، پلانی خان مړ دې، ها دا خو زه څه کوم؟ او زیاد په پلانی خان زما جنازه ل ناراضی کنا. نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سره چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وریږي. ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وریږي. دا وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وریږي. زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوړيږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې ملي. روک شخ خپل کار کا مری لا بنرازه مرزا وادلا بمرازه مرزا مړ ژوندې خو دې ته وای کنه. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش. کته چې مړ ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش. مینا بم خدای د پاره کې، مړ بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې، چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شئ، زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې اورز یو خان مړو، خیر اوس مونږ ته ولاړ صاحب یو لګیا دی، الله لا اله الا هو الله دا د سپګموت ورچ الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي څه کوي تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وایي، تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش په ود کیږي او په خپل ولولي.
زما په خبره پوهیږئ په خپل ولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفع کوي لاندې به نه پرې په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تھا اللہ فرمائل چھے پیغمبرا سوک چھ پا دنیا کے ستا پا مخ کے سر نگول نش چاچے پا دنیا کے دا خدای او ستا پیغمبریو نمانلا پخپل ذات میں دی قسم وی کتاویا کرت امدد پارا بخنو غارنو پری بین دما